هغه مؤمنان چې دوی په خپلو منځونو کې خشوع کوي، عاجزی کوي، یعنی لمانځه کې خشوع او عاجزي کوي. دلته د علماو اختلاف ده چې دا خشوع په مانځه کې فرض ده، هم بعضې علما وایي فرض نه ده، بیا بعضې علما وایي کمه خشوع، بعضې علما وایي خشوع هغه خشوع عاجزي چې هغه دغه د څه ورته وایي د زړه خشوع ده، د باطن. بعضې علما وایي د ظاهر خشوع ده. صحیح دا د دواړې خشوعګانې به وي، او هم به په ظاهر کې د سړي خشوع برابر وي عاجزي، او هم به د سړي په باطن کې خشوع عاجزي برابر وي. طالبانو علما کتابونو کې لیکي انسان باید کله چې لمونځ کوي د خشوع برابر وي. علما وایي چې سړی په مانځه ولاړ وي نو مانځه کې که سینه داسې واړه وي لمونځ فاسد ګرځېږي، ځکه دا منافي د خشوع او د عاجزۍ ده. په مانځه کې ولاړ ولې سینه دې داسې واړوله، مکمله سینه دې واړوله، مونځ فاسد ګرځېږي. او که چېرته دې سینه جای په جای وله، مخ دې داسې واړه، ګوره سینه دې داسې واړوله که نه، دلته مونځ فاسد ګرځېږي. او که مخ دې واړو، داسې دې مخ واړو، دا بیا مکروه تحریمي ده، خو چې د عذر نه بغیر وي. که عذر وي بیا پروا نه کوي، او حدیث راوړي فقها، نو چې عذر نه وي او دا تنها مخ اړول داسې، دا مکروه تحریمي ده. او د سترګو د کنجونو نه کتل ښي طرف ته یا چپ طرف ته، دا علما وایي که ضرورت و حاجت و مشکل نه لري، که ضرورت و حاجت نو دا بیا مکروه ده بالکراهیت التنزیهیه. نو بیا مکروه تنزیهی سنو درې اقوال سو پکې، که سینه واړوي مخ سره سینه واړوي فاسد، که تنا مخ واړوي سینه وانړوي، ښه مکملې چې واړوي یا یې لږ واړوي، نو دا طالبانو مکروه تحریمي بغیر د ضرورت نه. او د سترګو کنجونو نه کتل بغیر د ضرورت نه، دا بیا مکروه تنزیهی ده. چې دغه د موږ حنفي علماو علامه ابن النجیم بحر الرائق کې، علامه ابن العابدین الشامی کما حاشیه چې په بحر الرائق باندې کړي منحة الخالق، هلته مفصل بحث کړی ده په مسئله باندې. نو دا د موږ د حنفي علماو یوه خبره سوله. او بل طالبانو خشوع په مانځه کې دا ده، اسی هغه مسائل به وکم چې هم خشوع وي ورسره او هم د سړي ور فکر وي. سات چې نوی واده کړي یا متأهلین یې هغه په دې مسله پوهېږي او نور نه. علما وایي که ښځه د سړي په مانځه ولاړه وه، میړه یې راغی او دا خپله ښځه یې ښکل کړله، تقبیل یې کړله، نو دلته د دې ښځې لمونځ فاسد ګرځېږي. او که چېرته سړی په مانځه ولاړو او بیا ښځه راغلله، دا خپل میړه مچوک لمونځ یې نه فاسد کیږي. دغه مسئله طالبانو ډیره پیښیږي د متأهلینو نه ښه، ځکه د کتابونو نه معلومیږي چې ډیره پیښیږي. ښځه په مانځه ولاړه ده، میړه ورغی او دا یې مچو کړه، که د شهوت په نیت وي او که بدون د شهوت نه وي، نو مونځ فاسد سو د دې ښځې، د لمانځه به اعاده کوي. نو دا هم طالبانو منافي د خشوع ده. او که عکس و مسله سړی په مانځه باندې ولاړو، ښځه راغله میړه تقبیل که، بیا لمونځ نه فاسده کیږي. دغه مسئله علامه ابن الحمام په فتح القدیر کې لیکلې، علامه ابن الحمام فتح القدیر کې لیکلی دي، وی زه پوه نه سوم چې دا فقها ولې د دې مسئلې په مابین کې فرق کوي چې یو طرف نه لمونځ فاسد ګرځېږي او بل طرف نه نه. شامی بیا په منحة الخالق کې فرق کړی ده، هم بیا یې لیکلی دي دغه فرق یې کړی ده چې شهوت خو مثلا سړی راجیک سو، ښځه یې مچو کړله، نو ښځه خو تیاره له شهوته ډکه وي، نو سړی هم چې مچو کې دواړه طرفه شهوت راغی، نو چې دواړه طرفه شهوت راغی نو دا منافي د دې سو. نو دا داسې سو ته به وایي لکه جمعه چې موجوده سوي وي، نو ځکه مونځ فاسده کیږي. او که ښځه راسي سړی مچو کی، نو ښځه خو شهوت کې ده، سړی نسته ده، نو ځکه مونځ. نو شامی لیکلي وي تر ابن الحمام غوندې لوی عالم په مسئله کې فرق نه درته معلوم سوی وي. تعجب ده رښتیا طالبانو کله داسې وي یو لوی عالم وي
نو هغه کله یو مسأله کې سهو کېږي. بیا درته وایم طالبانو د مونږ افغانستان طالبانو علماو کې دغه ذهنیت ډېر ده چې سړی دې نه غلطیږي. دغه یو فکر جوړ ده چې څومره لوی عالم مې نه دي غلطیږي. دغه طالبانو د خدای صفت ده، دا د الله صفت ده، دغه د ذهن نه لرې کوي. لوی علمای په وړو مسئلو کې څومره وړه مسله ده، یعنې فرق په مابین کې. ابن الهمام ذهن ته دا فرق نه ده لوېدلی. شامی منحة الخالق کې په باندې بحث کړی، دومره لوی عالم تم دغه فرق تر نه ورک ده. او دغه ابن النجیم بحر رائق شامی پر رد المحتار کې دا مسئله لیکلې ده. علامه عبدالحی لکنوی نفع المفتی والسائل بجمع المتفرقات والمسائل هلتم دا مسئله کړې ده. نو فکر تم پام وي دا منافی د خشوع ده. ای متأهلینو که واده مو کړی وي نو دغسې کار مه کوئ، ځکه د ښځې لمونځ فاسد ګرځېږي. دغه یوه بله مسئله شوله چې د من حنفي علما یې په کتابونو کې ذکر کوي. او علما وی کتابونو کې حنفي علما چې هر هغه لمونځ چې واجب پکې پاتې سي او یا ادا سي په مکرو تحریمي طریقه باندې، نو اعاده د هغه لمانځه واجبه ده. که په خپل وخت کې وي او که د خپل وخت نه وروسته وي، کم لمونځ چې هغه ادا سي په مکرو تنزیهي طریقه باندې، نو د هغې اعاده بیا مستحبه ده. مثلا طالبانو د موږ په لمانځه کې چې په موږ باندې بعضې علما اعتراض کوي، د موږ د احنافو په مانځه کې قومه او جلسه دا فرض ده، یا علماوی واجب ده، یا علماوی سنت ته. درې اقواله پکې دي. صحیح قول چې ده هغه د ابن الهمام قول ده. فتح القدیر مولا لیکلي وایي صحیح دا د واجبو ده. د هغې نه وروسته ټولو حنفي علماو د وجوب قول هغه کړی. د اوس طالبانو سجدې نه چې راجیګ سولې سم به کینې، که مازې سر راجیګ کې او بیرته ټیټ سي، دغه طالبانو واجب پاتې سو. ځکه دغه قومه او جلسه طمانیه فی الرکوع طمانیه فی السجده، او قومه او جلسه دا طالبانو د مونږ د احناف په مذهب واجب چې واجب سو تانه واجب پاتې سو. نو هر هغه لمونځ چې واجب پکې پاتې سو اعاده واجبه ده. هر هغه لمونځ چې ادا سو په کراهیت تحریمي طریقه باندې، د هغې اعاده واجبه ده. معنا خشوع پاتې سوله، قومه او جلسه پاتې سوله، او طمانیه فی الرکوع فی سجود پاتې سو. او هر هغه لمونځ چې په هغه لمانځه کې سړي نه لمونځ په مکرو تنزیهي طریقه باندې، یو شی په مانځه کې مکرو تنزیهي ده، نو هغې طریقه باندې لمونځ ادا سو، نو د هغې لمانځه اعاده بیا مستحبه ده. چې دا د موږ حنفي علما بیا لیکي. بحر رائق شامی په رد المحتار کې هم، شامی په منحة الخالق چې عجیب او محقق او نادره حاشیه طالبانو په بحر رائق باندې ده. خو کاش کې طالبانو تر اخره پورې وای، تر اخره پورې نه ده. نو دغه مسئله هم طالبانو تر دې هغه پورې تړاو لري څه ورته وایي د موږ تر بحثه پورې چې خشوع په مانځه کې باید سړی وکي. او بله مسئله طالبانو دا ده، امام رازی لیکلی دي، وایي دا لمونځ چې الله ته کوې په هغه طریقې چې وکې چې الله ویلی دي ډېر خوند کوي، او چې په هغه طریقې وکې چې الله ویلی دی او ته په هغه طریقه ونه کې، صحیح ده ذمه او غاړه به دې خلاصه شي. خو وایي د دې لپاره په خارج کې یو مثال داسې ده. دې طالب ته ویلي میل دا د تا څادر خو د خولۍ خو دې ما ته لږ راکړه، زه نن یو چیرې ځمه موډ به مې پې باندې برابري. د ما ته د خپله خولۍ راکړله، نو زه لاړلم هلته مې په دې خولۍ باندې خپل سیاست برابر کړ. نو بیرته چې راغللم نو ده ته مې که دا خولۍ ډېره په عزت باندې ورکړله. ګوره څنګه مې چې تر اخیستلې وه، عادت و ادب دا ده چې باید زه ده ته د خپله خولۍ ډېر په عزت و په ادب ورکم که نه. نو ګوره که په ادب مې ورکړله، یو خو داسو چې ما د غاړې نه خلاصه سولۍ د هغه، بل دا و ادب هم همداسې ده، تقاضا هم همداسې ده چې همداسې په احترام و په ادب یې ورکه. خو که ما چېرته د هغه راواخیستله څه ورته وایي، دا خولۍ مې راواخیستله چې بیرته راغلم ده ته مې داسې ورویستله، نو طالبانو بیا هم د ما د عهدې نه خو خلاصه سوله، د ده خو نوره په ما خولۍ نشته ده، خو ادب
د لحاظ نه دغه ادا ښه ادا وه طالبانو که بده ادا وله بده ادا وله نو چې بده ادا وله نو په هغه طریقه ادا که چې څنګه په تا باندې ده صحیح ده په هغه طریقه باندې چې الله ویلی دي تی په ته هغه طریقه لمونځ ادا نه کې ساقط بسی در نه خو ته مستحق دی دی سوی چې دی تا زم ویل سي لکه خولۍ چې چاته بیرته ورکې صوبه و کالی بیرته چاته ورکې نو ادا وسوله اما مستحق دی زم سولی وي دا څه بې ادبه ده بیا یې نه درته درکوي او بله مسئله طالبانو دلته دا ده دغه خبر امام فخر الدین الرازی په تفسیر کبیر کې کړې ده بله مسئله طالبانو دا ده په فتاوا تاتارخانیه کې عالم ابن الله اندریپتی الهندی حنفی مذهب عالم تیر سوی غاټه فتاوا یې جوړه کړې 24 جلدونو کې فتاوا ده دا هم په احنافو کې یو له لویو معتمدو فتاواونه ده په فتاوا تاتارخانیه کې لیکلي طالبانو وی که چیرته یو سړي لمونځ وکړه د لمانځه نه وروسته د خبرې وکړلې هم بیا ور په یاد سوله چې ما نه په لمانځه کې هغه پاتې ده څه ورته وایي ما نه په لمانځه کې رکوع پاتې ده نو دی به بیرته لمونځ را اعاده کوي که لمونځ یې سوی څه فکر کوئ طالبانو دا محققین طالبان خو راته ووایئ که نه لږ خو سړي دومره ډېرو کې چې سړي ته سم جواب نه ورکوي هم بیا سړي ته غوسه ورځي ده ته فکر ور وغورځي لمونځ ادا ده که اعاده به یې کوي ولی رکوع پاتې ده رکن پاتې ده طالبانو خو نه تاترخانې کې دلته یو تفصیل ذکر کوي وی که چیرته دغه هغه چې و ده دا لمونځ کوونکی وی که سجدې ته په داسې طریقه تللی و لکه د علماو اتقیاو علماو په طریقه باندې سجدې ته تللی و نو بیا وی دی به اعاده کوي وی که د عوامو غوندې سجدې ته تللی و نو بیا د باندې اعاده نسته ده ځکه عوام وایي چې سجدې ته ځي داسې ځي لکه چې یو وارې دی انحنا او رکوع غوندې کوي بیا ځي یو وارې بې مثال درته وایم طالبانو په خارج کې بیا پې باندې پوهېږه لکه ګوره سړی چې کله سجدې ته ځي میز لږ در وښورو چې دماغ پښه پې ونه لګېږي کله سړی چې سجدې ته ځي علماو د عوامو طریقه داسې ده علما داسې سجدې ته ځي داسې ډایرکټ به کته کېږي عوام چې کته کېږي هغه داسې کېږي چې سمع الله لمن حمده داسې کته کېږي نو دا ګوره بیرته رکوع سوله دا داسې چې کته کېږي ګوره دا بیرته رکوع سوله نو علما وایي که د عوامو په طریقه باندې دی سجدې ته کته سوی وي نو بیا اعاده د لمانځه نسته پې باندې ځکه دغه هم یوه رکوع ده او که چیرته د علماو په طریقه باندې کته سوی وي نو بیا اعاده سته ځکه علما داسې کته کېږي ډایرکټ داسې کته کېږي نو چې ډایرکټ کته سو نو باید دی اعاده وکړي رکوع یې نه ده سوی او که د عوامو په طریقه یې کړي اعاده واجبه ده دلته یوه خبر شامي بلم کړې ده دغه مسئله شامی رد المحتار کې بیا د تاتارخانې نه نقل کړي شامی لیکلي دي وی باید سړی سنتو د مانځه کې دا ذکر کوي شامی دا په شامی کې ستا هم د ډېرو خلکو ورته فکر نه ده شامی کې لیکلي وی مانځه کې سړی چې سجدې ته کته کېږي ډایرکټ به کته کېږي دا نهوز به داسې ډایرکټ وي داسې به نه کوي لکه د عوامو غوندې وای د عوامو غوندې به داسې ځکه داسې دي چې وکړل یوه رکوع خو تا وکړه سمع الله لمن حمیده نه راجګ شو دا یوه رکوع سوه که په دغه طریقه کته کېږي دوه رکوګانې سوې نو دوه رکوګانې په مانځه کې دا خطرناکه مسئله ده نو ځکه وایي شامي چې باید سړی داسې طریقه باندې کته سي چې هغه ډایرکټ کته کېدلي دوه وارې انحناوي ونسي ځکه یو وارې خو رکوع وسوله دویم وارې چې رکوع وسي بیا دوه رکوګانې راځي یوه خو رکوع سوله بل وارې که د عوامو په طریقه وایي کته سي بیا دلته یو بل مشکل راځي کذا فی رد المحتار لابن العابدین الشامی طالبانو میدان چې یو وارې سړی وګټي بیا یې ګټلی وي داسې مازې سړی نه ده طالبانو د سوریې کې اوس جنگ شروع سو که نه دی هم د شام و د سوریې د شامي محمد امین الشهیر بابن العابدین الشامی ټوله کورنۍ طالبانو لوی لوی علما تیر سوي دي نو علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې دومره عجیب نادر جزئیات استه نن زمانه کې څومره ډېرې مسایل را پیدا دي نو یوه لوی لجنې او لوی ډلې د حنفي علماو په شامي باندې د نوي تحقیق اراده درلودله چې شامي نه استنباط وکي د نوي عصر مسائل چې
دی دا ټولې د شامي ورته جزئیات راوباسي او تحقیق پې وکړي. دا 20 کاله کېدل طالبانو چې په دې تحقیق را روانو، خو چې کله سوریه کې جنگ سو هغه د مسلمانانو د علماو دغه لوی خدمت د خاورې سره خاورې کړ. خو خیر بیا هم انشاءالله هغه تحقیق کامل سوی ده. تر 20 جلدونو پورې طالبانو هغه تحقیق د شامي رسېدلی ده. د ټوله شامي بیا 20 جلدونه سي. نو الله پاک دې اوس هغه وخت راولي چې د موږ په ژوند کې هغه تحقیقات هم د شامي سره راوځي او چاپ سي. نو طالبانو علما دومره تحقیق کړي، جنگ دومره هغه کوي. په موږ افغانانو یو اعتراض ده چې تاسې علم ته خدمت نه ده کړی. وایي مازې یو 2 کاله 3 کاله جنگ پرې راغلی نه ده، ګوره دومره علمي تحقیقات یې وځنډېدل. نو الحمدلله مونږ هم افغانستان کې ښه علما لرو. نو که الله مونږ ته هم زمینه مساعده کړله او یو غټ مشکل مدام ده چې یو تر بله ومنو، یو د بل علمي تحقیقاتو ته احترام ولرو. خیر د دې ما تحقیق مه منه، خو وایې ورایې ورې په سړه تندي باندې پس له هغه نه که رد پې باندې کوې که هر څه کوې هېڅ پروا نه کوي. نو چې دا سول الله پاک به مونږ ته هم لوی. نو دا هم طالبانو یو مسئله ده چې هغه هم تر دغه پورې تړاو لري، تر خشوع د لمانځه پورې. او یوه بله مسئله هم علما دلته ذکر کوي. شهاب الدین علوسی په روح المعانی کې لیکلي د لمانځه خشوع یوه دا ده وایي چې کله تخسر به په مانځه کې نه کوي، دا په مانځه کې مکروه ده. تاسو ته معلومه ده د ګوتو ټکا په مانځه کې خارج له مانځه نه هم د ګوتو ټکا طالبانو مکروه ده. یو که ضرورت و ګوتو ته د هغې رسېدلی بیا مشکل نه لري، د ګوتو ټکا به هم نه کوي. کله بعضې طالبان جومات کې ناست دي نو هلته عوام ناست دی د ګوتو ټکو ټوک شروع کړی، بده ده. خلک به څه وایي؟ علماو ته خلک ډېر په طالبانو ته خلک په غټه سترګه ګوري. د عزتي ګوګشتو غوندې ناست دي ټکه ټکه. سړی څه کوي جومات ته؟ علما د فقه حنفي وایي، امام ابن امیر حاج او اعلام سنن کې لیکي خارج د مانځه نه هم د ګوتو ټکا دا مکروه ده. او ما که ضرورت وي ګوتو ته درد ورکوي بیا پټ جکي وکړه، جومات کې د خلکو په مخ کې مه کوه. نو طالبانو باید د خپل ځان ته مدیر فکري چې کم افعال دي تاسې نه صادره کیږي باید عوام هغه ته ګوته ونه نیسي، هغه دې ته متوجه سي چې باید د تاسو د ښو اعمالو نه هغوی هم نور شوقمن سي، تاسو سره نوره محبت او مینه پیدا سي. یو ورځ یو مولي صاحب موږ سره د طالبي ملګری، الله پاک طالبانو ما ته په طالبي کې هم دغه فکر راکړی چې هر څه ته به مې ډېر فکر و. یو ملګری مو اوس ملا ده، په عامه لاره کې ناسته تشو ته بېرته چې راجګ سو ګنډې په لاس کې نیولې ده او هغې په لاس کې نیولی. ما ورته ویلې دا بد کار ده مولانا، دا ښه کار نه ده. ښځې په لاره تېرېږي، سړي تېرېږي، وینې دا نو څه خبره ده؟ نو ما ورته ویلې خیر ده که د تا د کور مخ ته داسې یو سړی ولاړ وي څه به ورته ووایې؟ یعنې دومره قمقل وو چې ښه پوی طالب هم وو. نو دا ورته بده ښکارېدله نه چې دا اوس څه معنا لري، څومره بده طالبانو ده. یعنې ته دې ځان سره فکر وکړه چې ته یو طالب عامه لاره کې، نو دا ورته بده نه ښکارېده، وي دا څه بده ده. نو طالبانو الله دې موږ ته هدایت وکړي. نو صحیح ده ټول خلق باید داسې کارونه کړي، خو طالبان علما باید دغسې شیانو ته تر حد نه ډېر فکر وي. ځکه چې وي د وزې چې هر وخت کارېږي څه چې د میږې ښکاره سي، خو دا مسئله د میږې ده که نه. قد افلح المؤمنون، کامیاب دي مسلمانان. سترګې طالبانو اسمان ته پورته کول مانځه کې مکروه تحریمي دي ښه، چې داسې اسمان ته ګورې. یو جنازې کې هم عادت ده کله چې جنازه خلک کوي د اول تکبیر چې وکړي الله اکبر خلک سترګې اسمان ته پورته کړي، بلکې هم الله اکبر. دغه هم طالبانو اسلام کې بدعت ده. علامه اشرف علي التهانوي یو کتاب جوړ کړی په هغې کې دا مسئله لیکلې. نو طالبانو اسمان ته بستر بیا خو ذاتي درته معلوم دي فقها ټول ذکر کوي چې مانځه دپاره کم شیان دي چې سړي مونځ ورسره مکروه کېږي یا مونځ فاسدېږي، فقهاو ذکر کړي هغه ټول منافي د خشوع دي. طالبانو رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله داسې عبادت وکړه ان تعبد الله، ته د الله داسې عبادت کوه کانک تراه، گویا کې چې ته الله وینې. فان لم تکن تراه فانه یراک، رواه البخاري. طالبانو امام بخاری رحمه الله یو ورځ په مانځه ولاړو. امام سبکی په طبقات الشافعی الکبرا کې لیکلي امام شافعی په مانځه ولاړ، امام بخاری په مانځه ولاړ ده.
په بدن د امام بخاري کې غنبسه ننوتلې. څوک ورته غنبسه وایي، څوک ورته موچۍ وایي، څوک ورته غالبوزه وایي. دی په بدن کې ننوتلې وي. نو دې ته طالبانو د علم بیان ملاوي کنه. علم بیان دې ته وایي چې د یو لغت لپاره څو معناګانې ذکر کړي. نو دا هم ګوره منۍ به چې نادره پښتو ده. څوک ورته غنبسه وایي، څوک ورته غالبوزه وایي، څوک ورته موچۍ وایي. دی بدن کې ننوتلې. 11 جای چې چلی امام بخاري مونځ یې بیخي حضور یې نه و خراب کړی. چا ورته ویلی امام بخاري چې مونځ یې واړه سلام وي تاسې وګورئ ما بدن کې څه شی دي چې کتلې غنبسه وله. نو وی ولې دې غږ نه کو؟ وی الله نه شرمېدلم او دومره په حضور ولاړو ما چې پوه سوی م نه ومه. ځکه طالبانو چې کله یو سړی په یو خوند باندې پوه سي بیا په درد باندې اسانه نه پوهېږي. ان تعبد الله، داسې به د الله عبادت کوې کانک تراه، گویا کې ته الله وینې. فإن لم تكن تراه، که ته الله نه وینې فإنه یراک، الله پاک خو تا ویني. نو داسې په عاجزۍ او داسې په حضور باندې به د الله پاک عبادت کوې. موږ یو څه ملګري ولو په مانځه باندې ولاړ ولو، دغه میاشتې راغللې ماښام مونځو، نو چې دا پښو باندې چې چلو داسې دربس وو ما ته دغه خبر را په یاده سوله. مې د موږ مونځونو ته ګوره او د سلف علماو. علامه عبدالحق محدث دهلوي هغه طالبانو یو کتاب جوړ کړی اخبار الاخیار باللغة الفارسیة الصعبه. فارسی هم طالبانو دومره سخت ده چې عربی غوندې ده. نو په دې کتاب کې لیکلی دي علامه عبدالحق صاحب و یو سړی و په هندوستان کې اترا پردیش ایالت خی لکه سي او که کمبل ایالت د هند خی. وی الته یو عالم و عبادت یې کو، ډیر عابد سړی و. دی بیا د عادت دا و دلته یو بل ملنګ و. دغه ملنګ به د ورځې غره کې ګرځېد، بیا به چې چېرته جومات و مانځه ته به جومات ته راکته کېد، بیا به غره کې ګرځېد. یو ورځ و یو غره ته لاړ، د ماسپښین مونځ و چې ماسپښین مانځه ته راغی، ځتي جمع درېږي، امام پسې مانځه کې په جمع ودرېد. نو چې جمع خلاصه کړله نو امام سلام وګرځاو، مقتدیان ووتل. دغه سړی ونه وته، ملا ته ویلې خیر د ملا په د مانځه کې ګرد ګرځمه. ملا ورته ویلې لیونی مازغه دې خراب دي، کله ګرځېدلی؟ په مانځه کې ولاړې م، جای په جای ولاړې مې نه ګرځېدلې. مولا ته ویلې ګوره مولا، وی ته ممکن اترا پردیش ته وی د دې جنه لاړلې ملتان ته، له دې جنه لاړلې ملتان ته، په ملتان کې پلانکی دکاندار ته ودرېدلې، پلانکی شی دې واخیستل او بیا اول رکات کې موږ سره ولې، بیا دویم رکات کې له دې جنه لاړلې ملتان ته. دا ملیتان د طالبانو اصل کې ښه دا مشهور ښار چې دا اصل کې په هندو په پاکستان دواړو کې تقسیم سوی. د دې جنه وی بیا راغللې بیرته دهلي ته راغلې، دهلي ته راغللې او په دهلي کې دا کوم شی دی چې هلته ملتان کې اخیستلي وو دا دې راوړل، د خپل کور ته د دهلي ته راوړل، ورنه دې کور ته دې ورکړل. چې کور ته دې ورکړل تر څو چې بیرته دلته اترا پردیش ته بیا راتلې، السلام علیکم السلام علیکم، دا نو څه مونځ سو ګرځېدلې پکې که نه. سړی حیران سو چې دا څومره لوی بزرګ ده چې د ما په مانځه. نو هغه ورته ویلې رښتیا ده همداسې. هغه هم ویلې چې رښتیا زه مونځ کې فکر کې تللی وم، ملتان ته تللی وم، بیا دهلي ته راغلم، تر څو چې بیرته رسېدلم سلام علیکم سلام علیکم. نو طالبانو الله پاک دې موږ ته خشوع نصیب کړي. ان تعبد الله، چې ته به د الله داسې عبادت کوې کأنک تراه، گویا کې چې ته الله وینې. فإن لم، طالبانو چا راته ویلي وي دلته کابل کې یو لیونی و، دې ترخیل ورته وایي یو ځای ده، مونږ والد رحمه الله ته چا قیصه کوله، وایي یو لیونی و، وایي هغه مونځ نه کو. چا ورته ویلي مونځ ولې نه کوي؟ دې ملیانو پسې مونځ نه کېږي. سم لیونی وایي. بیا یو ورځ چا مانځه ته راوستلی و د سهار مونځ، وایي راځه مونځ وکړه. وایي چې مونځ یې وکړو، یو رکات مونځ چې وکړو، وایي دویم رکات سلام یې وګرځاو، وایي په زور یې ویلې او ملا هم غوجلې ته ننوت، لاړ وایي ووته. وایي بیا چا ورته ویلې چې ولې؟ وایي ملا اول رکات کې موږ سره، دویم رکات کې ملا غوجلې ته ننوته، واښې غوږانو ته اچول دي. ته وایي بیا مولا نه چې پوښتنه وکړه، وایي ملا ویلې چې دا خو رښتیا و چې زه دویم رکات کې غوجلې ته ننوتلم، مال ته مې واښه اچاو. نو طالبانو باید، او رښتیا موږ تاسې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی اول به چې تاسې د دین نه ورکېږي هغه به هغه ورکېږي، خشوع به ورکېږي. نن خشوع طالبانو په مانځه کې نسته ده، ورکه د طالبانو یو خشوع ورکه ده د خلکو نه.
څو رکاته مې وکړل غاټه جمع ولاړی ملا صاحب سو یو تم پته نه چې دا څوم رکات. امام ابو حنیفه رحمه الله مناقبو کې امام سیوطی کتاب جوړ کړی تبییض الصحیفه فی مناقب امام ابي حنیفه. امام سیوطی دی کتاب کې لیکلی ضاد باندې تبییض الصحیفه. په دې کتاب کې امام ابو حنیفه و یو سړی ورته راغی امام ابو حنیفه ته ویلي چې د ما روپۍ خخې کړې وې روپۍ مې خخې کړې وې اوس ورکې دي خدا چیرته به پته نه لګېږي. امام صاحب ورته ویلي داسې چلو که په مانځه ودرېږه په مانځه ودرېږه نو در په یادېږي. سړی چې راغی په مانځه باندې ودرېد چې دا د شپې یو څه نه پلونه یې وکړل روپیا څو پلان کېږي کې دي منډې راواخېسته روپۍ راویسته. امام صاحب ته راغی روپۍ مې پیدا سوې هغه ورته ویلې الله دې غرق کا باید نور مونځ دې م الله ته کړی وی د شکرانګي دپاره. نو مانځه کې طالبانو ګوري سړي ته شی ښه ورپه یادېږي ښه بیخي داسې سړی چې په زه خپله طالبانو کله چې یو مسئله رانه ورکوي چې کم کتاب کې ده چې په مانځه ودرېږم خصوصا چې امام بل څوکي نو بس بیا راپه یاده سي چې دا خو په پلانکي کتاب کې رو بیا مې نو داسې ورته سودا وي چې دا مونځ زر خلاص نو مانځه کې هم طالبانو سړي ته شی ډېر زر ورپه یادېږي. قد افلح المؤمنون کامیاب دی مومنان الذین هم فی صلاتهم خاشعون هغه کسان چې دوی په منځونو خپلو کې خاشعون خشوع کوونکي وي نیتې برابر وي. طالبانو په فتاوا تاطرخاني کې لیکلي دي وی تراویح خو ډېرې وي سړی چې تراویح کله کوي نو د 20 رکاتو تراویح ته به یو نیت کوي که ارو 2 رکاتو ته به بیل بیل نیت کوي. نو طالبانو دلته علما یو مسئله لیکي چې ارو 2 رکاتو ته به اوس ګوره که نه مثلا السلام علیکم قاري چې داسې ژوندی قاري وي اوچته راجګ سي نو تر څو پورې چې هغه قاري الله اکبر کې مثلا زه یم طالبانو که نه ځکه د ما مخکې درته ویلي چې څوک د زړه په نیت پوهېږي د خولې نیت بهتره دا ده چې باید هغه ونه کړي. لکه مې درته ویلي د مجدد الفساني رایه دا ده چې اتباع د رسول الله اولاده که د فقهاو رسول الله په خولې نیت نه ده کړی اما عوامو دپاره دا ده څوک چې پوهېږي په چل باندې. نو اوس مثلا زه جمع ورکوم د تراوو چې کله مې سلام وګرځو اوچته جګېږم الله اکبر زه د خولې نیت نه کوم الله اکبر نو چې نیت او د زړه همدغه نیت ته که نه چې دا سلام اړو مه بېرته جګېږم دا جګېدل مې همداري که نه چې 2 رکاته نورې تراویح کوم الله اکبر. نو شاته یو سپین ږیری دغه چې تر څو خدای خیر کړي خدای خیر کړي چې څو را جګېږي نو هغه که اوس نیت کوي مالته قرات خلاص کړی بیا هغه ته ځم نو دی به نیت کوي که به نیت نه کوي. نو د موږ حنفي علماو کې په فتاوا تاطرخاني کې 2 قوله لیکلي که یې وکړي بهتر ده که یې نه کیم هېڅ مشکل نه لري. په تاطرخاني کې هم دا مسئله شته. امام حلبي رحمه الله په منیر په شرح کې هم دا خبر لیکلی. شامی بیا ډېره ښه محاکمه رد المحتار کې کړې ده شامی دا مسئله لیکلې ده او ذکر یې کړی د شامی لیکلی دي چې که یې وکړي بهتر ده که یې ونه کیم طالبانو مشکل نه لري. همدغه نیت ته که نه ځتي چې دا د زړه نیت ته چې دا بیا جګېږي او بیا جګېږي او بیا جګېږي دا نیت ته. خو طالبانو یوه مسئله خلک ډېره بله پوښتنه کوي که چېرته ښځې په کور کې تراویح 4 رکعتي کوي اکثره دا څنګه ده طالبانو جواز لري که نه لري؟ بلکل یې لري. حتی حنفي علما وایي که 20 رکعت هم په یو وار باندې وکړي صحیح کېږي. دا هم طالبانو د موږ احنافو لیکلي خو صرف دومره ده مکروه تنزیهي د علماوي خلاف الاولا ده ځکه نور که دا 20 رکعاته ټول یو دم په یو وار باندې وکیم په یو سلام باندې جایز ده. خو خیر طالبانو دې کې بیا څه خبر سته ده بهتره دا ده چې 4 رکعاته دې که وکړل جواز لري. خو 4 رکعتو کې یوه خبر بیا سته طالبانو چې د موږ حنفي علما وی ټول سنت چې دي 3 سنت دي چې 4 رکعتي دي. نو هلته د ماسپښین سنت 4 رکعتي د ماسپښین د مانځه نه مخکې چې کوم سنت دي دا 4 د جمعې قبلي 4 د جمعې بعدي. ګوره دا د جمعې سنت دي طالبانو فکر تم پامي خلک پښتنه کې دا جمعې سنت کې موږ جمعه یاد کو که فرض یاد کو که سنت یاد کو که ماسپښین یاد کو. طالبانو سنت او نفل په مطلق نیتم ادا کی که بیخي وخت ذکر نه کې خو که بالفرض یاد کې بهتر ده. د جمعې په سنتو کې به څه شی یادوي جمعه به یادوي دا ټول د جمعې دي هم قبلي او هم بعدي ټول. اوس مسئله دا ده د جمعې لمونځ چې 4 رکعته د جمعې لمونځ ده قبلي او 4 بعدي دا سنت
او د ماسپښین مونځ دلته به داسې کوې چې د اوله قاعده دې وکړه تر اشهد ان لا اله الا الله پورې به وایې بیا به جګېږي ذاتي دریم رکعت ته به نه سبحانه وایې او نه د اوله قاعده کې نه اللهم صل دا شیان نسته ده. اما په نفلو مانځه کې څلور رکعتي نفلو کې دغه نه بغیر دغه ماسپښین جمعي قبلي او بعدي د دې نه بغیر نورو څلور رکعتي سنتو کې به داسې کوي اوله قاعده کې به اللهم صل اللهم ربنا دا ټول وایي دا به وایي طالبانو دریم رکعت ته چې جګېدلې د دریم رکعت جګېدلو کې به سبحانم بیا وایي. پوه شولئ چې دغه مسئله د موږ حنفي علماو لیکلې نو که ښځې څلور رکعتي تراویح کوي دا به ورته وایي چې تاسې څلور رکعتي تراویح کوئ نو دغه اوله قاعده به هم تر اخره پورې رسوئ او بل دا ده چې دریم رکعت ته جګېدلې هم تاسې به څوک کوئ سبحانه به وایي. قد بسط المسألة علامة ابن العابدين الشامي في رد المحتار وعلامة ابن النجيم في بحر الرائق دلتم طالبانو دا مسأله ستره او د موږ نورو حنفي علماو هم دغه مسأله په کتابونو کې ذکر کړې ده. امام حلبي رحمه الله هم ذکر کړې ده. نور ډېر علما دغه مسأله کتابونو کې ذکر کوي. دې مسئلې ته هم طالبانو د سره فکر وي. نو اصل کې د خشوع مسله ولا نه نیت نو غنیت د تراویح لپاره هر دوه رکعتونو ته بدیل بیل کې بهتر داره کني هغه یو نیت باندې صحیح کیږي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تاسو به بیا وایي طالبانو زړه کې هم سوال پیدا کیږي عمر رضی الله عنه ولي وی زه چې کله په مانځه ودرېږم جهادي لښکرې ترتیبوم. عمر رضی الله عنه وی زه چې کله په مانځه ودرېږم نو بیا د جهاد لښکرې ترتیبوم چې دا ډله به دې خواته لیږم دا دلګۍ به دې خواته لیږم. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه الحنبلی الحرانی مجموع الفتاوا کې لیکلي دي ظفر احمد عثماني علاء السنن کې که چیرته سړی په مانځه کې اول وخت کې نیت برابر که اول وخت کې حضور برابر کا که پس ته بیا ته فکر کوې نو دغه تفکر کول که دنیوي وي بیا صحیح نه ده. که اخروي وي اخروي دا معنا چې معنا د الله د دین د خیر دپاره کم فکر وي بیا پروا نه کوي. ځکه د عمر صاحب د دې خبرې نه استدلال کوي. مثلا په مانځه ودرېدلې نو فکر خو اول دا ده چې برابر یې کا بیا بالفرض په مانځه کې مثلا یو مسله درته راپو یاد شوله په هغه مانځه کې د هغه د مسلې تطبیق کو نو بیا څه مشکل انشاءالله نه لري. كذا في إعلاء السنن لعلامة ظفر أحمد العثماني. والذين هم عن اللغو معرضون والذين مؤمنان غكسان دي هم عن اللغو معرضون چې دوی له لغو نه اعراض کوي لغو کارونه نه کوي